أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يقينا أغكسان تدعونا من دون الله چتاسیرا بلی بغیر د الله عباد امثالکم بندگان دی استاسو پشان فدعوهم پسراو بلی اغوی لرا فلیستجیبوا لکم فسقبلتیا دی اکلی استاسو دفارا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی پدی کی د معبودانو عجز او کمزوری اغا بیانی پنور طریقو بانے ان الذين يقيننا كسان تدعونا من دون الله چتاسی رابلی بغیر د الله چتاسی رابلی بغیر د الله نا مفسرین ویا د عبادو اطلاق اکثر په انسانانو ملائکو باندې کېږي نو دې کې رد په هغه کسانو چې د بندګانو عبادت کوي کله ژوندو عبادت کوي او کله مړو عبادت کوي سورته کهف یو سل دویمو نمبر آیت مبارکه وګورئ سورته کهف شپاړسمه پارا 102 نمبر آیت مبارکه کې ویا سورۃ کہف پای کې ذکر کړي سورۃ کہف یو صلات دویم آیت اپا حسب الذین کفروا پس ګمان کوي کسان کفرو چې کفر کړي دي ایتخذو عبادی چنسی دی بندگان زما من دونی سوا زمانا اولیاء مددگاران انا اعتدنا جہنم یقینا منگو تیار کلی دے جہنم للکافرین نزولا د پارد کافرانو مل مستوبا عباد امثالکم فدعوهم پسورا ابلی اغیلرا مفسرین وی الامر للزجر دا امرو د پار د زورنه ده د رټنه ده لا للوجوب نه د پار د واجب والی فدعوهما دا د توبیخ او د زورنې د فارویا دا مطلب نه دی چې الله دا غوی پر بللو باندې حکم کوي د دې مطلب دا دی لکه ګورا پلار راولګيږي او زوی ته ویا کته زما زوی نو زما تابعداري کوا نو فدعوهما رأبلي أغيلرا فليستجيبوا لكم پس قبولتیا دی وکلی استاسو دفارا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی علهم ارجلون آیا د دوی خپی دی یمشون بها چه مزل کوي فاغوی ام لهم اید یبتشون بها آیت دوی لاسون دی چنول کئی فاغی باندے ام لهم آیونون آیت دوی استرگی دی یبصرون بها لدل کئی فاغی باندے
ام لهم آذان آیت دوی غوږونه دي یسمعون بیا اورېدل کوي په هغې باندې قل ادعوا شرکاءکم ورته ووایه راوبلئ حصهداران ستاسو ثم کیدوني بیا چل جوړ کړئ زما د مرګ فلا تنظرون پس تاسو ماته مهلت مراکوئ الهم ارجلنا ارجلهم موجوده خپې د دوی موجود دي ولکن لا يمشون عليهن دوی پاغې باندې تلل نشي کولی ځکه سا پکې نشته دی صفت النصر عدمت من اعضائهم هغه صفتو د امدادو د دوی د اندامونو نه دا لرې شوی دی ام لهم ایدی یبطشون بها آیا د دوی لاسونه دي چې نول کوي په هغې باندې ام لهم اعین آیا د دوی سترګې دي یبصرون بها لیدل کوي په هغې باندې ام لهم آذان آیا د دوی غوږونه دي یسمعون بها اورېدل کوي په هغې باندې قل ادعوا شرکاءکم قل ادعوا شرکاءکم ورته ووایه راوبلئ حصهداران ستاسو دا د مشرکانو نور بدی او د هغې په عقلونو باندې بار بار و ماتم ذکر کوي ثم کیدوني بیا چل جوړ کوي زما د مرګ فلا تنظرون پس تاسو ماته مهلت مراکوئ انا ولی الله الذي یقینا دوست زما الله هغه ذات دی نزل الكتاب چرا لګلې دی کتاب لرا وهو يتولى الصالحين او دغه ذات دوستانه کوي د نیکانو سره یعنی زه ستاسو د معبودانو ستاسو د معبودانو ایس پروا نه کوم ځکه زما حامی مددګارو هغه خو الله دی چې په ما باندې قرآن کریم نازل کړی او هغه همیشه د خپلو نیکانو بندګانو امداد کوي ولی په معنا د دوست او د ناصر الذي يتولى حفظي هغه ذات چې زما د حفاظت او ذمہواری اغوستی ده الله الذي هغه ذات نزل الكتاب چې را لېږلی دی کتاب نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين او دغه ذات دوستانه کوي د نیکانو سره والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو ورته आवाज کوئ بغیر د الله نه لا یستطيعون نصرکم طاقتون لري د امداد تاسو لا یستطيعون نصرکم مطلب دار تاسو معبودان تاسو د کانو بوتان تاسو هیڅ امداد نشي کولای ولا انفسهم ينصرون او نو د خپلو ځانونو سره امداد کوي وان تدعوهم الى الهدى او که ته رابلی دوی لرا هدایت وان تدعوهم الى الهدى او که ته رابلی دوی لرا هدایت لا يسمعون ناوري وتراهم ينظرون اليك او تبا پیاقیده ساتی چې دوی ګوري تا ته وهم لا يبصرون او دوی نویني وهم لا يبصرون خذ العفو ونساء ما فيك ولا خذ العفو
ونسا معافی کول وامرو بالعرف او حکم کوا په ما پیسرا واعرض عن الجاهلین او مخواړه د نه پوهانونا د دې زینا اخر د صورت پورې د دعوت او آداب او هغه بیانېږي او تعلق لري د اول آیت سره چې فلا یکن فی صدرک حرج منه د دې صورت اولنې آیت وګورئ د سورۃ اعراف فلا یکن فی صدرک حرج منه کتاب انزل الیک دا کتاب دې چرا لګل شوی د تا فلا یکن فی صدرک حرج بد ندی کیږي پسینستا کې تنگ سیا من هدا غسنا لتنذر به چتوي روي پدې باندې وذکر للمؤمنین پند د پارا د مؤمنانو یعنی قران بیان کا پلسو آداب سرا او لس آداب اغدادی اول نمبر العفو معافی کوا دویم الامر بالعرف پنیکی بانی حکم کولا دریم اعراض عن الجاهلین د جاهلانو نا مخاړولا زکا که د جاهل سره ور خطلی نو بیا کار د دعوت او هغه پاتې کیږي او سلورم تعوذ بالله عند نزغه الشیطان د شیطان او د وسوسې په وخت کې اعوذ بالله ویلا پنځم ادب او تذکر خبر را یادولا او شپږم اتباع د وحی تابعداري کولا وم ادب دعوت الى الله بالقران دعوت ورکول الله تعالی په قران باندې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ یعنی الله تا په قران سره دعوت ورکولا اتم ادب واذكر ربك في نفسك دا الله ذکر کولا الله یادول نهم عدم الغفله غفلت نکولا لسم عدم الاستكبار تکبر نکولا او د الله عبادتونه کول تسبیحات ویلا سجدی لګولا علماء وی دا آداب چې په داعی کې نه داغو په خبره کې اثر نه یا دعوت به وی خو لیکن هغه دعوت به غلط بیا لکه د منګړت مولیان چې په جنازه کې به ودرېږي او انګا بنګا بویا الکه قران وایا حدیث د الله د پیغمبر وایا بس انګا بنګا بوي الکه د الله بنده قران وایا خدا خلق په قران تویږي نه قران ولا ورزین نه بعد دغه قصو کتابونه غیات کې لیدي مخکې د مشرکان رد شو وسو د نبی له سلام ته طریقه درخه خای خذ العفو ونسا ما فی کولا د دې آیت بارک علماء وی جعفر صادق نقلی ليس في القران اجمعوا آیات لمکارم الاخلاق منها په قران کریم کې خیستا اخلاق لرا ډیره جمع کون کې د آیتو د دینه ما سوا بل آیت نشته ده علماء یا امام قرطبی ویا د آیت معنا په لحاظ باندې آسان له خو لیکن عمل کولو دا په دې باندې بیا ګران دي بیا عفو ست ویلې کیږي نو عفو ویلې کیږي ما فضل من اموال الناس یعنی د خلکو زیاتی مالونه واخلا د خپل صحابه کرامونه زکات والا یو مطلب داره او دویم دا عفو معافی کولو ته ویلې کیږي د غصې کېدو په ځای د خلکو سره د معافۍ معامله کوا
مطلب دا دی واعظ او نصیحت کې عمده پیداوند دی، یعنی په خو اخلاقو کې هغه دا دي چې معافي کوه، دا ځان سره واله. مطلب دا دی چې د معافۍ نه کار واخله، یعنی عفو عن المسیئین. څوک چې تا سره بدي وکړي هغوی نه معافي وکړه. څوک در سره بد وکړي نو ورسره نښله مه، هغوی ته معافي وکړه. عرف کې داسې ویلی کېږي یعنی معافي ونیسه. یا علما دا وی اشاره ده چې معافي هغه به دومره زیاته کې چې گویا کې خارش کې دا جوس ولري. بس ته به دا وی چې دا معافي تا په لاس کې نیولې ده. ځکه داعی ته چې څوک د قرآن او د سنتو دعوت ورکوي هغه ته خلک ډېر ضرر ورته رسوي. د خلکو د طبیعت قصې کوه نو خلک به د باندې خوراکونه هم کوي، خلک به د خیال هم ساتي. خو لیکن که د قرآن او د سنتو خبره کې نو بیا به تا ته به پړسېږي. به یو ځای کې موږ ناست یو ملګري دعوت کلی و، دا د دې علاقې بولیان هم پکې وو. یو ملګري ما ته ویله وی ته دا اختلافي مسلې ولې کې چې دا اختلافي مسلې ته کې. نو ما ورته ویله زه خو اختلافي مسلې نه کوم، زه خو د قرآن او د سنت خبره کوم. او څوک چې د قرآن او د سنت نه خلاف کوي نو هغه اختلافي مسلې بیانوي. بس مولیان غلی شو. هغه ملګری د هغې نه وروستو زما ډېر زیات قدر او تعظیم کوي. د هغه خیال دا و چې دا مولیان به ورته خوله ورارته نو بس هغه خو مولیان غلی شو. مال زه خو اختلافي خبره نه کوم، کما دا ویلي چې زما خبره داسې ده، کما دا ویلي زما د استاد خبره داسې ده. من خو دا وایو الله او د الله پیغمبر دا کار نه دی کلی. نو ته به خلکو ته د قرآن او د سنت خبره کې، د دین خبره به کې، بیا به هم درته خلک ضرر رسوي. نو کله چې درته خلکو ضرر رسوي نو بیا به هم ته به معافي کې. او که ته دا وایې چې ګوره زما دا مسله ټیک ده او تا ولې زما د دې مسلې ولې په ما اعتراض کې، ولې دې دا کار داسې وکړه، جنګ ورسره کې، نو بیا کار نشي کولی، نه معافي به کې. بالعرف، عرف په معنا د معروف ټولو طاعاتو ته شامل دی. عطا رحمه الله ویه وامر بالعرف، حکم کوا په بنې کې باندې لا اله الا الله، دا خلکو ته وایه. او عرف ویلی کېږي کل قول حسن وفعل جمیل وخلق کامل، یعنی هر ښایسته وینا، ښایسته کار او کاملو اخلاقو ته ویلی کېږي. واعرض عن الجاهلین، او مخواړه د ناپوهیو نه. یو سړی به نه پوهېږي نو خیر دی سختي ورسره مه کوه، نرمي ورسره وکړه. او دا صفت د مؤمنانو ذکر کړی دی. سورت فرقان 2 آیت وګورئ، دا د مؤمنانو صفت دی چې مؤمنانو کې به دا کار هغه به پکې. سورت فرقان 2 آیت مبارکه کې وایه الله. سورت فرقان 2 آیت کې وایه د سورت فرقان هغه کې وایه 2 آیت کې الله وعباد الرحمن الذين، او بندگان د مهربان ذاته کسان دي یمشون علی الارض چې زی پزمکه کې هاونن پاجزی سرا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، او کله چې خبرې کوي د دوی سره جاهلان نو وای دوی هغوی ته د سلامتیا خبرې. قالو سلاما، یعنی د سلامتیا خبرې ورته کوي. الله
حدیث کې راځي چې کله د آیت نازل شو نبی علیہ السلام جبرئیل ته ویلا ما هاذا یا جبرئیل د دې څه مطلب دی یعنی مصداق د دې څه دی نو هغه جبرئیل امین لنه ورتلو نو هغه لاړو د الله نه ته پوسو کو بیا راغې وی ویلو چې الله تا تدا حکم کوي ان تصل من قطعک سل رحمی کوا داغ چا سراج تا سرسو کو تعلقو کٹ گیا وطافو امن ظلمکا ما پی کوا اغ چا تا چتابانی سو کو ظلم کیا وطوتی من حرمکا او اغ چا تا بورکل کوي چتی محروم کړیا تال نظر کیا خو لیکن اتور لورکا نن سبا خو چې درته ویل چې کار لرا شور نه قسم په خدای چې هغه پرځي زکات دل نه درکیا دې تماویلی ګوره موږ لکار لراشه او دې موږ لکار لنده دی راغلی نو دل زکات ورکوم هلکه نو غریب و بل څه کار به و نو دا خو تا باندې پرځي سیز دی ورکه ورله الله دې رحم وکړي نو امر بالمعروف علماوی امر بالمعروف دا یو تریخ شی دی او کومه دوايي چې هغه ترخی نو هغه کپسول کې بند کې نو بیا مریض لور کې نن سبا چاته سم خبره نشي کوله ها ورته ودی ویلا ها نو الا ماشاء الله بعضینم خلقو کې ایمان وی اپ کې حیا وی چې سم خبره چاته وکي نه کې باندې حکم وکي کنه نو چاته نشي ویل ها او کو دی ویلا بیا ارس پریدي درته دین نم تو بغار کېږي تنور خبر لا سکے نو دا څه آسان کار نه دی او بیا لا نهی عن المنکر چې ناروا باندې لا راشي او دا غیرت کې دا بیا راشه کتاو دی کې کارې دار ده ها دا بیا ډېر ګران کار دی الله و اما ينز وعارض عن الجاهلين مخواړه وادنا فهمنا و اما ينزغنك من الشيطان نزغ کورسیږي تا ته د طرفه د شیطان نه وسوسه شیطان درته وسوسه ورکي واچي فاستعذ بالله پس پنای غواړه په الله سره شیطان د تاسو وسوسه واچي ځلکی نو الله یاد کا سورۃ آل عمران یوصلا 15 نمبر آیت مبارکہ کے ویا سورۃ آل عمران 135 نمبر آیت مبارکہ یوصل 15 نمبر آیت مبارکہ کے ویا والذین اذا فعلوا فاحشة او دیا کسان دی چکل وکلیخ کار گناہ او ظلموا انفسهم یا ظلم کی پخپلو ځانونو باندې ذکر الله یاد کی الله لرا الله یادول فاستغفروا لذنوبهم پس بخنه غاړي نه پاره د ګناونو خپل و ما یغفر الذنوب الا الله او نشتره بخون کې د ګناونو سوا د الله نه ولم یصروا همیشه نه کوي علامه فعلوا فاغ گنابانی چې دوی کړی دی وهم یعلمون دی پوهیږي نو که شیطان درته وسوسه ورسوي نو بیا الله یادوا یقینا الله اوریدون کې او فهده ان الذين اتقوا یقینا کسان چې ریږي د الله نه اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسیږي دوی تاسو وسوسه د شیطان د طرفنا طائف من الشیطان یعنی ذکر راشي تذکروا یادوی الله لرا پیدا هم مبصرون دا واقع دوی لیدون کی وی پیدا هم مبصرون عالمون بالحق دوی عالمی په پویبانه په حق باندې ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو را بلې بغیر د الله عباد امثالکم بندگان دي تاسو بشانی
فدعوهم راوبلی غوی لرا فلیستجیبوا لکم قبلتیا دی وکړي ستاسو لپاره ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی الهم ارجل آیا د دوی خپې دي یمشون بها چې مزل کوي پاغې ام لهم ایدن آیا د دوی لاسونه دي یبطشون بها چې نول کوي پاغې باندې ام لهم اعینون آیا د دوی سترګې دي یبصرون بها لیدل کوي پاغې باندې ام لهم آذانون آیا د دوی غوږونه دي یسمعون بها اورېدل کوي پاغې باندې قل ادعوا شرکاکم ورته وایي راوبلئ حصه داران ستاسو ثم کیدوني بیا چل جوړ کې زما د مرګ فلا تنظرون پس تاسو ما ته مهلت مراګویم ان ولی الله الذي یقینا دو زما الله غذات دی نزل الكتاب چرا لګلې د کتاب لرا وهو يتولى الصالحين او د غذاتو دوستانه کوي د نیکانو سره والذین تدعون من دوني آکسان چې تاسو ورته आवाज کوي بغیر د الله نه لا یستطيعون نصرکم طاقت نه لري د امداد تاسو ولا انفسهم ينصرون انو د خپل ځانو سره امداد کوي وان تدعوهم الى الهدى کتراو بلی دوی لرا هدایت تا لا يسمعون نوري وتراهم او تب پری عقیده ساتي ينظرون الیک چې دی ګوري تا وهم لا يبصرون او دی نویني خذ العفو ونسا ما في کول وامر بالعرف حکم کوا په معافی سره واعرض عن الجاهلين او مخواړه وعدن افوانا واما ينزغنك من الشيطان کورسیږي تا د طرفنا شیطان وسوسه پس نزغونو وسوسه فاستعذ بالله پانه غړ په الله سره انه سميع عليم یقینا الله اوریدون کې فواده ان الذين اتقوا يقينا سان چې ریګد الله نه اذا مسهم طائف من الشيطان کله چې ورسېږي دي تاسو وسوسه د شیطان د طرفنا تذکروا یاد وی الله لرا فاذا هم مبصرون دغه وخت دوی لیدون کی وی اللهم قوینا فی الرزق واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم صل